سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو پیښو ته. راپورونه وایي د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبولو درې په حسن خیلو سیمه کې یوه لیوه د یوې کورنۍ 15 غړي داړلي دي. په ټپیانو کې د 2 تنو حالت نازک ښودل شوی او ټول د درملنې په موخه روغتون ته لیږدول شوي دي. لیوه هم د کورنۍ لخوا وژل شوی. بل خوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د ترکیې په انقره کې د افغانستان سفارت وتړل شي او مسؤلیت یې کوربه هیواد په خپل لاس کې واخلي. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې کوربه هیواد د جمهوریت دولت پر ډیپلوماتانو فشار راوړي چې له اسلامي امارت سره تعامل وکړي، خو دا چې پخوانیو ډیپلوماتانو دغه وړاندیزونه رد کړي نو نن به دغه سفارت تړل کیږي. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د ترکیې حکومت به دغه سفارت اسلامي امارت ته وسپاري او که به همداسې تړلی پاتې شي. بل خوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې وزارت لخوا د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د څه باندې 26 میلیونه افغانیو په لګښت 11 بستریز بشپړ روغتیایي مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خبرپاڼې له مخې دغه روغتیایي مرکز د پرانستې مراسمو کې د اسلامي امارت د طالبانو د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي او د هلمند ولایت لپاره د اسلامي امارت والي ګډون کړی و. دا مرکز 40 خونې او 10 بستریزه لري او د یونیسار په مالي لګښت جوړ شوی دی.